میایم به استراتژی سومی، او است بازی ها، لوبونه یه داسې یو مقدس څه جوړ کړي چې مکتب د تی قربان شي، مکتب د له کرکټه قربان شي، نصاب د له کرکټ نه قربان شي، دهقاني د له کرکټ نه قربان شي، دکانداری د له کرکټ نه قربان شي، اجتماعي مناسبات پالل د له کرکټ او له فوټبال نه قربان شي، تلویزیون دی د کرکټ په خدمت کې، سټیډیمونه دی د کرکټ په خدمت کې، په میلیونونو انسانان، په میلیونونو ځوانان دی د رادیو له لارې کرکټ پورې تړي، د انټرنیټ له لارې دی کرکټ پورې تړي، د تلویزیون له لارې دی کرکټ پورې تړي، د اعلاناتو له لارې دی کرکټ پورې تړي، فوټبال پورې دی تړي. لکه دا امت چې بل شی نه لري او د بدر معرکه د دوی هم دا کرکټ ده، که دا یې وګټله نو نور خیر و خیرت ده، بس ټول اسلامي نړۍ نور ازادي ده. یو ټورنمنټ خلاص شوی نه بل شو، هغه خلاص شوی نه بل شو، سیریزونه دي مسلسل. ولی تر څو په شعوري لحاظ، د فکر په لحاظ د امت ځوانان په دې باندې مصروف وساتي. چا وګټله؟ اندو وګټله، استرالیا وګټله، نیوزیلند وګټله، دوبۍ وګټله، هند وګټله، برطانیه وګټله. دا ټول امت یې په همدې مصروف کړی په دې دوو خطرناکو لوبو. عربي نړۍ یې په فوټبال مصروفه کړې او عجمي نړۍ یې په کرکټ باندې مصروفه کړې. چې کومه ورځ د کرکټ ورځ وي، په هغه ورځ دکانونه ورته بندوي، مکتبونه پوهنتونونه ورته پرېږدي. حتی یو وخت خو داسې و چې منځونه به یې هم ورته وړاندې وروسته کول تر څو چې هغه ټورنمنټ بیا وګوري او هغه ورنه تېر نه شي. مصارف په صحت باندې دومره نه کېږي، په ګېډې باندې دومره نه کېږي لکه په کرکټ باندې چې کېږي. هغه درې ډنډې علاحده پیسې غواړي، دا یو څو باړه یې چې وهي یې ورباندې دا علاحده پیسې غواړي، هغه لباس یې علاحده پیسې غواړي، خولۍ یې علاحده پیسې غواړي، توپ یې علاحده پیسې غواړي. دا چې راجمع کې د یو فرد لپاره کم تر کم 2,500-3,000 افغانۍ ورته جوړېږي. او دا چې بیا څومره افغانان، یوازې افغانان درته وایم په دې باندې اخته دي، دا بیا په لکونو دي. دغه لکونه بیا ته په دې 2,500 یا 3,000 کې ضرب کړه چې د دې نه څونه میلیارده مصرف جوړېږي. حاصل یې څه شی ده؟ هېڅ شی. والله که یا بوټی پې باندې رشین کېږي، یا غنم پې وده کوي، یا عقل پې زیاتېږي، یا اقتصاد پې قوي کېږي، یا د مور دعا پې حاصلېږي، یا علم ورباندې زیاتېږي، یا کور و کوټه ورباندې روښانه کېږي، یا سړک ورباندې پخېږي، یا لاره ورباندې جوړېږي، یا مریض ورباندې شفایاب کېږي. هېڅ شی ورباندې نه کېږي. او په میلیاردونو افغانۍ، په میلیاردونو ډالره دې باندې مصرف کېږي. داسې خوشي خبره نه ده. د دې تر شا لوی نړیوالې مؤسسې ولاړې دي، د دې تر شا نړیواله میډیا اعلام ولاړ، د دې تر شا لوی استراتیژیستان ناست دي چې د اسلامي امت ځوانان مصروف کړي. هغوی وایي چې که د اسلامي امت ځوانان په کرکټ مصروف نشي، بیا په راکټ مصروف شي. د دې لپاره چې په راکټ باندې مصروف نشي، باید په کرکټ مصروف شي. که په فوټبال او په ټورنمنټونو باندې مصروف نشي، په مسابقاتو باندې مصروف نشي، دا په جدیت مصروفیږي، په عقلانیت مصروفیږي، په جهاد مصروفیږي، په ازادۍ مصروفیږي، د وسایلو په جوړولو مصروفیږي، په ټکنالوژۍ مصروفیږي. دا باید په ډنډو باندې مصروف شي. منډه کا را منډه، څو منډې جوړې کړې، 10 منډې 20 منډې جوړې. بیګا ته څه شی هندوستړی خدای نه نه ابۍ ته یوه ګېډۍ ګنده نه راوړي، نه خور ته یو جوړه پلاستیکي چقلکې راوړي، نه پلار ته یو امسا راوړي، نه 1 کیلو کچالو راوړي. ورځ یې مصرف کړي، پیسې یې مصرف کړي، حاصل یې هېڅ شی. نه یې زراعت ته پټي ته اوبه راغلي، نه یې په څاه کې اوبه پیدا شوي، نه یې کور ته بیټرۍ راغلي، نه کومه شمسي پې باندې راغلي، نه یې کوم د باران د اوبو مخه پې نیول شوي. هېڅ فایده پې باندې نه یې. خو حکومتونه پې مصروف، ملتونه پې مصروف،
میلیونونه ځوانان په مصروف، میلیاردونه ډالر، افغانۍ او نور سکې دا ور باندې مصروفې. دا یې ولې داسې کړي؟ دا د دې لپاره چې ځوانان باید همدغسې له اولویاتو نه، له تعلیم نه، د ازادۍ له احساس او شعور نه، له دفاع او مقاومت نه، د دې نه باید ور باندې غافله وساتل شي. ځکه چې په دې شیانو مصروف نه کړي، خو بیا به خامخا یو بل کار کوي. د دې لپاره چې بل کارونه کوي بس دې ته منتظر وي. نن د چا او د چا لوبه او د ځوانانو فرهنګ او معلومات بیا له څه شي جوړ د فلاني مملکت دا اتلان دي، قهرمانان دي، د فلاني بیا دا قهرمانان دي، د هندوانو د کرکټ دا قهرمانان دي، د امریکا بیا دا قهرمانان دي، د انګریز دا قهرمانان دي، د استرالیا دا قهرمانان دي، د زیمبابوې دا قهرمانان دي، د هند دا قهرمانان دي، د نیپال دا قهرمانان دي. او قهرمانیت څه شی ده؟ سوټه کته کا او پورته کا، منډه کا رامنډه کا، لکه لیونی حسین. اصلي قهرمانان چې وطن ساتي، ازادي ساتي، ځانونه قربانوي، خپلې وینې د الله په لار کې نظرانه کوي، د دښمن مخه نیسي، جهادونه کوي، هغه ته څوک په قهرمانۍ قایل نه دي. هغه یا ترهګر بلل کېږي، یا وحشیان بلل کېږي، یا بې اندېشې او بې سنجشه بلل کېږي، یا د پردیو غلامان بلل کېږي، یا د استخباراتي لوبو قربانیان بلل کېږي. او دا بیا قهرمانان. په دوکانونو عکسونه د دوی زړیږي، په موټرو عکسونه د دوی زړیږي، په جاکټونو او په لباسونو باندې عکسونه د دوی وي. ول دا د ملي قهرمانان د کوم ملت قهرمانان دي؟ د ملت کومه قهرماني راوړې ده؟ خو که یو څو روپۍ ګټلې دي هغه یې بیرته وړي یو غربي بانک کې ذخیره کړي، هلته چې دلته لږ طبیعت خراب شي لاړ شي بیا مغه په غرب کې له خپلې کورنۍ سره غربي زندګي اختیار کړي. ما او تا ته څه شی پاتې شي؟ خاورې او ایرې. نو تا ته خو بل شی د دوی نه پاتې کېږي. او میلیونونه ساعته وخت یې د موږ ضایع کړی، پیسې دی وګټې لاړ شي غرب کې عیش وکړي، په میلیونونه ساعته وخت یې د موږ بچیان ضایع کړي. دغه میلیونونه ساعته کې که مطالعه یې کړې وایم ډېر څه به ترې جوړ شوي، که آبادي او کار خدمت یې کړی وایم ډېر څه به ترې جوړ شوي. لا چې دغه میلیونونه ساعته وخت چې د ځوانان د موږ داسې پراته وي تلویزیونونو ته او یا یې په سکرینونو باندې سترګې هم داسې شخې نیولې وي، که دغه میلیونونه ساعته کار دوی په دې شکل وکړي چې راشي د سالان غره ته ودرېږي او په نوکانو باندې دا غر داسې وګرئ، په الله مې د قسم چې یو کال بعد به یې څو تونله ویستلي، اخوا ته به خلک همداسې موټر به ځي او راځي پکې چې یوازې په نوکانو باندې وګرئ. دومره میلیونه ساعته خو دومره میلیونه ساعته وخت د مونږ په لوبې او د لوبې په کتلو تېر شوی او له لا ابالي خلکو نه راته قهرمانان تراشل شوي. دا یوه لویه بین المللي توطیه او دسیسه ده د امت د کمزوري کولو لپاره.